د غزمار کټې به څوک پوهېږي په واده کې د هندوانو طریقې وکړي که نه انشاءالله العزیز د قیامت په ورځ به ګاندي سره پورته کېږي خلک په لاره څنګه ځي په لار چې روان شي که په لار وله څه په نظر رانل نو چتونو ته ګوري که چېرته الله ورحمېده دوه رواجونه بیانوم بس بعضې خلک د واده لږ په کټ کې کښېنئ او 400 والا و بعضې خلک د واده لږ په کټ کې کښېنئ او 3 پیرې ښکته بره کوي په پالنګ به خېجو 400 کې خو نشته که نه لږ لږ شته دې کې بعضې کسان به علمای بعضې به حاجیانې بعضې به تبلیغیانې پیران به د هغې به نه ما ته عموما ووایي عام شته که نشته دغه شانتې شته که نشته اوس راشه واوره 14 اگست 1947 سے قبل پاکستان معرض وجود میں آنے سے پہلے یو مسلمان په لار روانو حاجي صاحب په هنده و جنې نظر ولګي د شریعت مسله خدا را چې خلق په لار ځي قل للمؤمنین نگاہ جھکا کے چلنا انبیاء کی شان ہے تو چې په لار ځي جھک کر چلا کرو 1,24,000 کم بیش پیغمبران سره به د نسبت قائم شي دیوبند والا تو په نسبت مړ تو په نسبت مړ توجه او خلق په لار څنګه ځي تاسو نه یادم ښه تاسو خو ټول اولیاء یې خلک په لاره څنګه ځي په لار چې روان شي که په لار وله څه په نظر رانل نو چتونو ته ګوري که چېرته الله ورحمېده توجه په هنده و جنې نظر ولګي د هغې خوښه شو هغه د تبلیغ والا امیر صاحب خبره و ایمان یې کمزورې پوه نه شو نو ظالمه 4 میاشتې ولګوه که نه توجه هندوانو پسې لاس ستاسو لور مې خوښه د مال راکې و راجي صاحب هندوانو ته مونږ هر ځای تاسو یک ځای یې مونږ مشرکان تاسو موحدین یې مونږ بت پرست تاسو خدا پرست یې عقیده کې چې اختلاف بیا سره نکاح نه کېږي هندوانو سره نکاح د مسلمانانو عیسایانو سره نکاح یهودیانو سره نکاح خاچټ روافض شیعاګانو سره نکاح قادیانانو سره نکاح هلک ړوند کوڼو په دې ډز نه و هلک ورته وایي د دې ځای نه کار خراب دی کوم ځای نه هله پریکټیکل راته وکړې لاس ته غلط ځای کېښود مړه تا ته زړه نه دی معلوم توجه د دې ځای نه کار خراب دی دې ځای نه چې کوم شرط دي من هندوانو ته شرط کېښود واوره پښتونه په دې ډز نه هندوانو ته په کټ کې به دې کېنو او کټ به 3 پیرې ښکته بره کړو بیا یې درکوو هلک وایي مامو ته بیا دي مو ته خو کوم ګران کار دی 3 ځله به دې ښکته بره کړي او بله خبره نه شم کله چېرته حجره کې به وویم کار دې کېږي نه خالی جگہ پر کرے ډېر 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 توجه کم از کم زه د جومات خپل خیال ساتم چې تاسو توجه غواړم توجه هندوانو په پالنګ خېجو پښتونه ور دا پالنګ کم ځای راغلی بقول د زینت المحدثین شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم دوستی تعلق مرګرتیا د اجری جماعت بیٹکه پوری پردې لکان پښتانه کوړه د پالنګ په دوران کې دن نکي کنه دن نکي وایا مړ لګ وایا کنه وایا تاسو دا پردې لکان دن نکړ خینی ورته خواخي ورته خور ورته مور ورته اسلام دم تباک پښتو دم تبا کړه پردې لکان کوړه دن نکول نه په اسلام کې شته نه په پښتو کې شته توجه دلته یار دوست په پالنګ خېږي اجي صاحب هندوان ته راتاو شول دغه مسلمان چې کله په پالنګ خېجاو نو هندو پکې आवाज وکړ وی الله ورپسې وباسه دا هغه مسلمان د چې خزه د پاره خپل دین پرې خو نن چې زمون مور خور په موسره ناستي زمون مور خور په دعا کوي ربا هغه وخت پرې مرګ مراوله سو پرې د خپل رور پالنګ نه لیدلی سو پرې د خپل زی پالنګ نه لیدلی ما او تاسو پرې خپل مور خور ته داو نه خودل چې خاتم الانبیاء په پالنګ نه دي ختلی ابو بکر عمر عثمان حیدر په پالنګ نه دي ختلی صحابه تابعین ائمه اربع ائمه مجتهدین اکابر علماء دیوبند اولیاء اتقیا اصفیا بزرگان دین واده کې په پالنګ نه دي ختلی ابر ز پټان کیوما ها ٹانگ ڈیر اسماعیل خان کی پٹانگ کی پالنگ نشتہ دی پڑے اسماعیل خان کی پالنگ نشتہ دی پلکی مروت کی پالنگ نشتہ دی خانیوال کی پالنگ نشتہ دی بلوال تا چکوال تا آل تا پالنگ نشتہ دی پنجاب کی پالنگ نشتہ دی سندھ کی پالنگ نشتہ دی بلوچستان کی پالنگ نشتہ دی دا پالنگ والا طریقہ صرف 400 کی دا پالنگ والا طریقہ 400 نوشہرہ مردان پشاور اور دا گردنو مضافات کی دا پالنگ والا عمل دی دا دن وی دا شریعت وی چې د دنیا په هر ملک ټول مسلمانانو کولی اسلام دې تباہ کو
اور پختو دم تباہ کړه. پالنګ د هندوانو طریقه ده. وایي د چا طریقه ده؟ د چا طریقه ده؟ من تشبه بقوم، میرے نبی نے فرمایا من تشبه بقوم فهو منهم، ای خوشیر معهم، حجونم کوا، عمریم کوا، صدقات او خیراتونم کوا، پړومبي سب کی منځونم کوا، په واده کې د هندوانو طریقې وکړه کنه ان شاء الله العزیز د قیامت پر ورځ به ګاندي سره پورته کیږي، حشر به د هندوانو سره وي. پالنګ وایي د هندوانو طریقه چا طریقه ده؟ د چا طریقه ده؟ ما په کندرو کې بیان کوم نو اخري بیان و ګرمي و نا وخت نه چې ما بیان وکړ یو کاکا راغی ما ته چې مفتی صاحب ما ته خو پته نه وه زما چې کله واده وکنه خپله کارګزاري راته بیان کړه. کارګزاري سنت طریقه ده. ما ته زما چې کله واده او د ماجرو په اصطلاح کې وایي مفتی صاحب ما ته خو پته نه چې دا د هندوانو طریقه ده. وایي زما چې کله واده وکنه وایي زه خو هم داسې اسمان ته جګ جګ کړی یم. ما چې تا د عمران الله په واده کې دا مسل چې پالنګ د هندوانو طریقه ده او په دې حاضره مجمع کې چا هم دا کار کړی او دوی رب زما توبه ده الله به ورته کړي ګناه. یو هلک واده مې واده وکړه په پالنګ ونه خېږي. ما ته وایي چې مجبوري ده. وایم څه مجبوري ده؟ وایم په پالنګ مه خېږه که نه دې نه بغیر واده نه کېږي. وایي مجبوري ده. وایم څه چل دی؟ وایي خواښې راته وایي چې خېږي به دغه ازمارکټۍ به څوک پوهېږي. ټول سیسټم د ښځو نه وران دی. ته هسې لالا لالا کېږي، ته اسے کشر لالا مشر لالائی، ته اسے داجی داجی کیگی، ته اسے ماما ماما کیگی، ته اسے بابا بابا کیگی، ته پنوم تا بریتونه پریخي. ټوله مشري په کور کې په غم خاده کې ښځو سره ده.